محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند عزیزی گروپ شرکتونو له عمومي رئیس میرویس عزیزی سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند نن چهارشنبه د روان 1440 مریض کال د سلواغې میاشتې په 22مه نیټه په خپل کاري دفتر کې د عزیزی گروپ شرکتونو له عمومي رئیس میرویس عزیزی او د هغه له تخنیکی ټیم سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د عزیزی انرژي پانګونې شرکت له لوري د 10,000 میگاواټه پروژې اړوند د 845 میگاواټه په ظرفیت د برېښنا تولید د 5 مهمو پروژو د عملی چارو د پیل هرکلی وکړ او دای په هیواد کې د کاري فرصتونو د ایجاد او اقتصادي ودې د پرمختګ په برخه کې مهمه وبللې. ښاغلي میرویس عزیزی د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال او د اړوندو ادارو له مسؤلینو مننه وکړه چې په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کړې ده او لا هیڅ ستونزې سره نه دي مخ شوي. هغه وویل دوی درکړې ده چې اسلامي امارت د هیواد د آبادۍ کلک هوډ لري او دا د نن د مخلصو مسؤلینو د هڅو په پایله کې د برېښنا تولید د 5 مهمو پروژو د عملی چارو د پیل تړونونه لاسلیک شول. عزیزي زیاته کړه د روان کال تر پایه به د برېښنا تولید له 15 تر 20 نورې پروژې هم پیل کړي چې مجموعي ظرفیت به 15,000 میگاواټه ته ورسیږي. د عزیزي ګروپ شرکتونو عمومي رئیس خوښي څرګنده کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې کارونه په ښه ډول مخته روان دي چې هرات ولایت ته د غازو په را رسیدو سره بل له قانون او پټرولیم وزارت سره په همغږۍ د غازو لوی شبکې او له غازو څخه د برېښنا تولید د 3,000 میگاواټه په ظرفیت د لوی فابریکې د جوړېدو کارونه هم پیل کړي. هغه همدارس د طبیعي غازو او ډبرو سکرو د اکتشاف، استخراج او له هغه څخه د برېښنا تولید په برخه کې له اړوندو ادارو سره د ګډ کار کولو غوښتنه هم وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اړوندو ادارو مسؤلینو په یادو برخو کې د پوره همکارۍ او ګډ کار اطمینان ورکړ. مینا بدی ګران ملت زړه کی را سرګند کړم